حمل رکاولو د پاره کومه طریقه په شریعت کې جایز ده او کومه طریقه ناجایز ده، پلیز په دې حواله سره رهنمایي پکار ده. دا یو ملګری سوال کړل چې د حمل رکاولو د پاره شری حواله سره کومه طریقه جایز ده کومه طریقه ناجایز ده. په دې باندې ان شاء الله تعالی خبره کوو، ځکه چې په دې حواله سره نور هم ماته ډیر زیات چې کوم دي سوالات جمع شوي دي د حمل رکاولو په حواله سره، د دې شرایط څه دي او د هغې نه علاوه چې کوم بل طرف ته موږ وګورو ډیر شي خلک داسې سوالات داسې پیسې جماعت هم راځي چې د واده 10 کال شوي دي، 15 کال شوي دي، 30 کال شوي دي چې اولاد نشته، د اولاد لپاره پریشان دي. نو دا یقیني طور پر د الله رب تقسیم دی، یو طرف ته خلک اولاد رکاولو لپاره چې کوم دي مختلف طریقې اختیاري، او بل طرف ته داسې خلک هم دي چې هغه د اولاد لپاره چې کوم دي او چې بای منګه الله رب عزت منګه اولاد راکړي چې منګه خپل په ژوندۍ کې خپل اولاد چې کوم دي خپل په سترګو وینو، یقیني طور پر په انسان باندې حالات راځي. بهرحال چونکې دا هم یو شری مسله ده او انسان ته دې راپېښه کېږي چې اولاد چې کوم حمل د دې رکاولو په حواله سره د انسان په ژوندۍ کې داسې حالات هم راځي. لیکن په دغه حواله سره چې کوم تفصیل دی هغه دغه دی، اول خو دغه چې دې لپاره مختلف طریقې اختیاریږي. اوس مثال طور پر یو طریقه دغه ده چې زنانه راولګي هغه خپل چې کوم رحم دی چې کوم کې بچي پیدا کېږي، بچه‌داري ته چوي لګي د هغې اپریشنو کې هغه بالکل ختمه کړي. یو طریقه خو دغه ده، او یو طریقه دغه ده چې بعض کسان داسې چې هغه ځان نامرد کی یا د دوايي په ذریعه باندې یا دغه شانتي د اپریشن په ذریعه باندې هغه رګونه نسونه کټ کی نارینه خپل او ځان چې کوم دی هغه مردانه طاقت ختم کی ځان خسی کی. نو یو طریقه خو دغه ده. نو شری حواله سره د دې طریقې اجازه نشته چې زنانه خپل چې بچدانی دغه ختمه کی لري کی دغه اپریشن په ذریعه باندې او دغه نه علاوه نارینه راولېږي خپل ځان چې کوم دی هغه خسی کی. نو شری حواله سره د دې بالکل اجازه نشته. د دین علاوه نورم طریقې اختیاریږي. اوس مثال طور پر عزل هغه ته ویل کېږي چې کله خزه خاون همبستري کی او د همبستري چې کله د منی اخراج کیږي نو خاون غمنی بار چې کوم دی دغه اخراج بار ہوږي، یعنی په بچدانی کې دنه چې کوم ځای کې ماشوم پیدا کیږي، کوم ځای کې د ماشوم پیدائش کیږي، کوم ته چې بچدانی ویل کېږي رحم ته ویل کېږي، هلته کې د منی اخراجونه کې بلکې بار چې کوم دی منی خارج کی په دې نیت باندې چې حمل ټهراو نشي. یو طریقه دغه ده. او یو طریقه اوس مثال طور پر د کنډم استعمال هم دی چې د کنډم په ذریعه باندې چې کله هم بستري کې او چې کله منی خارج شي نو هغه منی پاغه کنډم کې دنه پاتې شي، هغه د زنانه رحم ته دنه نزي. او دا غین علاوه یو طریقه دغه چې بعض زنانه ګولې استعمالي یا دوايي په ذریعه باندې چې کوم حمل دی هغه رکاوي. نو دا دوه درې طریقې دغه دي. نو دا طریقې خو اگر چې جایز دي لیکن مطلقاً جایز نه دي، بلکې د دې چې کوم شرایط دي یو څو شرایط سره د دې اجازه ملاويږي، مطلقاً د دې اجازه نشته. اوس مثال طور پر چې خزه خاون په دینیت باندې حمل رکاوي چې د خاون آمدنی نشته، مالی حواله سره معاشي حواله سره تنګي ده، نو په دغه نیت باندې کې چې حمل رکاوي چې یار ماشوم پیدا شي داغه بس سګيږي، داغه د بیا خوراک څخه تنظیم کیږي، زمونږ سره خو وسب نشته مالی حواله سره. نو په دغه نیت باندې کې چې خزه خاون د حمل رکاولو کوشش کوي، دا طریقې اختیاري نو بالکل شریعت د دې اجازه نه دی ورکړي، بلکې پروردگار عالم په خپل قرآن مجید کې واضح طور پر فرمایلی ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق، تاسو خپل اولاد د لوګي د لاسه چې کوم دی مو وجنئ، نحن نرزقکم و اياهم، منګه چې کوم دی تاسو لم رزق ورکو او تاسو چې کوم اولاد دی هغه لم منګه رزق ورکو. دا رزق دا وعده الله حضرت فرمایي چې دا زما پلاس کې دی، دا رزق زما پلاس کې دی، تاسو لم رزق درکوم او تاسو اولاد لم رزق ورکوم. منګه تاسو ته چې ملاويږي د دې ماشومانو د دې نابالغه چې ماشومان دي د دوه په برکت سره الله موږ تاسو ته د رزق راکړي. نو بهرحال کچري یو کس په دینیت باندې حمل رکاوي چې د رزق بس کېږي معاشي حواله سره پریشانی ده، نو هغه رب چې کوم رب د مور په خېټه کې په دومره تیارو کې په دومره پردو کې دنه هغه ماشوم له چې کوم د رزق تنظیم کوي، او بیا چې کوم د کله ماشوم پیدا شي او دنیا تراشي داغې نه مخکې د مور چې کوم سینې وي په هغې کې پی نه وي، هغه خشک وي بالکل وچ وي، لیکن چې څنګه ماشوم دنیا تراشي الله رب عزت د مور په سینو کې هغه پی جاری کی، نو داغي په ذریعہ باندې دی ماشوم له چګم دی رزق ورکی. نو هغه رب چې د مور په خېټه کې بیا چې کله ماشوم پیدا شي د مور په سینو کې دغه لپاره د رزق تنظیم وکي، نو رستو هم الله رب عزت چګم دی هغه د رزق وعده کړل، هغه تبا الله رب عزت رزق ورکی او منګه تاسو ته چې سبیلاویږي دا هم د دې ماشومان په ذریعہ باندې بلاویږي. نو په دینیت باندې حمل رکاول چې بای د رزق بسګيږي مالی تنګي دا، نو شری حواله سره د دې اجازه نشته تاسو حمل رکاوږي. ها شری عذر وی، مثال طور پر زنانه چې کوم دا هغه کمزورې ده د اولاد راوړو نه ده، کچري اولاد راوړي نو د مر خطر او تدانو دا بیا یو شری عذر په دغه حواله سره
د حمل رکولو چې کوم دا اسباب دي دا طریقې دي تاسو اختیارول شي. د هغې نه علاوه یو ماشوم داسې اوس مثال طور پر یو ماشوم شوی دی هغه وړوکی دی نو داغه په صحت باندې اثر پریوزي کې یو بل ماشوم راځي یا ظاهره خبره داغه په تربیت باندې اثر پریوزي نو په دغه نیت سره کچري تاسو حمل رکاوي نو یقیني طور پر دا یو شرعي عذر دی. بهرحال د دین علاوه صرف په دین نیت باندې چې د اولاد بس کېږي د رزق بس کېږي د رزق تنګي دا مالی حواله سره پریشانی دا لہذا څنګه موږ د حمل رکاو په دغه نیت نو یقیني طور پر شرعي حواله سره د دې اجازه نشته. بهرحال امید کوم چې مسله به په سمجھ کې راغلی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.